عود میبینم، اراده میبینم. افغان ولسمشر وایي سولې ته ژمن دی، خو داسې مثبته سوله چې د دوی په وینا پکې عدالت او ارزښتونه خوندي وي او د مشروع ځواک کارولو یوازینۍ وسیله افغان سرتیري وي. ښاغلي غني له خپلو سرتیرو سره ژمنه وکړه چې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو به معامله ونه کړي. دا وطن بساتو، دا نظام بساتو، د اساسي قانون او د جمهوریت باندې به سر ورکوو تر چې موږ ژوندي یو. څوک دې وطن ته په چپه سترګه نسي کتلی، سترګې به یې وسوځېږي. د افغان ولسمشر په خبره امریکا او نړیوال د افغان امنیتي بنسټونو ملاتړ ته ژمن دي. ګام په ګام د ستراتیژیکې ملګرتیا نښې. امریکا وایي ځواکونه یې تل د افغان سرتیرو ملاتړ ته تیار دي. طالبانو ته په اشارې امریکایي ځواکونه وایي دا ډله باید د سولې لپاره پر حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو بریدونه او د دوی په وینا د هغو هدفي وژنو کمپاین هم بند کړي چې مسؤلیت یې نه مني. طالبان بیا وایي که امریکا پر دوی هوایي بریدونو ته دوام ورکړي نو سخت ځواب به ورکړي. تیر کال یې دوحه کې لاسونه سره ورکړل او هوکړه شول چې یو پر بل به بریدونه نه کوي. خو اوس طالبان وایي امریکا په ځینو ولایتونو کې پرې هوایي بریدونه کړي. دا تا ویلي ما ویلي په داسې وخت کې شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په تیر یو کال کې هیڅ سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو دا په دې معنا نه وي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی نه و. د دغو افغانانو چې ورځ یې په تاوتریخوالي پیلیږي غوښتنه څرګنده ده. د هلمند ټول ولسونه د افغانستان په شمول د ټول میرمنې دغه تقاضا لري چې اولویت دی اوربند ته ورکړي، په دوهمه برخه کې عمومي عفو دې اعلان سي او په دریمه برخه کې ټول اقلیتونو ته بالخصوص چې ښځې اقلیت هم نه دي، اکثریت دي، اوس د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي، د هغوی حقوق دې پکښې کې تحفظ وي. زه فقیر احمد د نورستان ولایت اوسیدونکی، زه د دواړو خواو نه دا غوښتنه لرم چې اول باید اوربند وکړي ترڅو زمینه د سولې لپاره زمینه مساعده شي. زما نوم نورزي عمر خیل ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. له دوحې ته چې کوم پلاوی ننځي له دې څخه مو غوښتنې دا دي چې د ښځو د 19 کلنې لاسته راوړنې باید دوی په نظر کې ونیسي. باید دا شاتوانه چې د هغې تر څنګ باید دوی د هدفي وژنو په هکله باندې خبرې وکړي، ولې خلک منخه کېږي، ولې خلک وژل کېږي. از حضورتان تشکر میکنم. د همدغو خلکو سترګې اوس دې پلاوي ته دي چې نن او سبا کې به دوحې ته د سولې خبرو دویم پړاو پیل لپاره روانیږي. آتشبس چون خواست تمام مردم افغانستان است از ما در صدر آژاندا قرار دارد. اوربند چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده، زموږ لخوا د سولې خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري، خو د طالبانو لخوا بیا د اجنډا په پای کې موږ باید ترمنځ د واټن کم او سره نږدې کړو او د خپله یوه ننګونه ده چې حل به یې ممکن څو میاشتې وخت وغواړي. فاصله را کم کردن امکان دارد چندین ماه. اوربند او د جګړې درېدل هغه هیله او غوښتنه ده چې افغانان، نړیواله ټولنه او حکومت یې کوي. طالبان بیا دا مسله د سولې خبرو د دویم پړاو یوه برخه ګڼي. شازیه حیا، کابل.